دا د کشمیر جسوتي نومې کلی دی چې ناڅاپي پکې سیلاب راغلو او ګاډي او د بیلیو ستنې یې په مخه کړې او یو شمېر خلک د ملبې لاندې شول. वैसे ही हमारे जस्ट सामने बादल एकदम से फटा और सारा जो पहाड़ था वो आने लगा. زموږ مخې ته وریځ ناڅاپي وچاودېده او د وریځو کوم غر و نو هغه را روان شو او موږ ټول اوبو کې لاو شو. زموږ له پاسه ګاډي و، د بجلۍ ستنې را باندې را پرېوتې وې، خو زه د ګاډي لاندې ګیره شوې وم. زما خو امید نه و چې زه به له دې ځایه وځم، خو بیا مې پلار ولیدو نو همت مې وکړ او په یوه بله طریقه مې ځان راویستو، خو مور مې زیاته زخمي شوې وه. तो मैं तो जैसे तैसे करके निकल गई, मम्मा ज़्यादा इंजर्ड हो गए. د هند تر انتظام لاندې د کشمیر د کشتواړ ضلع په چسوتي کلي کې د اګست په 14مه د ناڅاپي باران له کبله راغلي سیلاب لږ تر لږه 46 کسان ووژل او څه باندې 200 ترې تم شول. له سیلابه بچ شوي وای ډېر بد حال وو. तो जैसे वो आवाज़ है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 چې څنګه आवाज رالو د سیلاب اوبه په چټکۍ سره را روانې وې. په هغه وخت کې دلته شاوخوا 150 نه نیولې 200 پورې کسانو. موږ ټولو منډه کړه، زه له ټولو مخکې وم، خو چې کله مې شاته وکتل نو هیڅ څوک نه و پاتې. زه نه پوهېدم چې ټول خلک چېرته ورک شول. ما دلته ځینې جسدونه ولیدل. موږ ډېر زیانونه ګاللي دي. ما ولیدل چې خلک اوبو اخیستي وو. دوی د مرستې لپاره خپل لاسونه پورته کړي وو او چا چغې والې چې ما بچ کا، خو ما څه کولی شو؟ زه خپله یېرېدلی وم. कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे, बचाओ सर, मैं क्या कर सकता था सर, मुझे खुद डर लग रहा था. د اګست په 14مه د هند په هریانا او نورو شمالي برخو کې اهمو سخت سیلابونو د مسافرو او ځایي اوسیدونکو ژوند ګډوډ کړل. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د خلکو د ژغورلو او ورته د مرستو رسولو لپاره هلې ځلې کوي. د ساینس او ماحولیاتي چارو پوهان وایي د بې وخته بارانونو، سیلابونو، تیزو هواګانو او وچکالۍ تر شا اقلیمي بدلون دی. دوی وایي د ځمکې د تودوخې درجې لوړېدو له وجې په موسمونو کې بدلون راغلی. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي د کارخانو، ګاډو او د شیانو سوځولو څخه پیدا کېدونکې لوګې د تودوخې سبب کیږي.